بابا بله ورځ ما ته په بازار کې نارې مه راوسئ دي خلکو ما ته دغسې رډي والا ستا پلار دی زه په تا شرمېږم بله ورځ ما ته په بازار کې نارې نه راوایي سمه ده زویه ته دا خرچه در واخله بس هغه خبره ده بله ورځ بازار کې ما ته پسې نارې مه وه کنې بیا ګر سکون نه یم په تا زه شرمېږم هر ځای رډي والا ستا پلار دی رډي والا ستا پلار دی ښه کار خو ته نه کوې بس داسې رېړې انچلی هر ځای دې شرمولي ما سره ملګري دي کلاس فلوګان دي هغه سره ما خاندي هغه سرمایداره خل دي خدای پاکه ستا په قدرت جار سم نن سبا زوی یم په پلار شرمېږي شریف خانه دلته به 1 کیلو ام راواخ لا که یمونه څه کوې محمد خان راځه یا راځه علي مې راخو دلته را خراب دي دا لمرو وهلي دا یا دا شام دی راځي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې 1 کیلو ام راکړه حاجي صاحب خو دې بیا درکړم زویه بس کیلو به پرې حاجي صاحب بس صحیح دی پرې ته دا ونیسه 300 روپۍ ورکړم حاجي صاحب حاجي صاحب 100 روپۍ دي 200 حاجي صاحب بچان ده ستا او زویه بچیان لرم شکر دی حاجي صاحب بچان سبقان یې او زویه خو دې په سکولونه مدرسې په داسې سره لمرو دا ریړۍ باندې ګټم زه په دوی باندې تعلیم کوم خپله بې علمه ورځ مې ارمان ده چیرې یې لکوم یار حاجي صاحب آفرین حاجي صاحب یو وار په دغه همت باندې غاړه راکړه یو دا 500 در واخه دا ستا خرچه ده نه نه زه نه غواړم نه دا به خامه ګټم په داسې رنګ باندې زه نه غواړم زه یو شی هم نه غواړم زه به د خپل لاسو ګټم دا زما پر تا پیرزوینه ده دا به ضرور راخې زه نه کوم نه دا به ضرور راخې ما ته دا ستا همت دا ستا میړانې دا ستا بهادري خوند راکوي تاسو دارنګه کسان چې دغه زموږ د ټولنې بدلون دی تاسو زموږ هیروګان یاستئ دارنګه کسان ته زموږ ټولنه اړتیا لري تاسو په دا خلو ګټاستئ بیا هم په خپلو بچیانو سبا کې یاستئ په تاسو زه ویاړم مننه بچی په دا ښار کې اول دغه ته مې ولیدلی چې زړه دې راپورته کوي بل به دا رقم سړی نه دی لیدلی دا رقم کسان چې ډېر وي دا اول ته یې چې رالې ماله زړه دې راپورته کوي بس دا ستاسو حق دی شریف خانه راځئ ودلدل څنګه کس دی ګوره دارنګه یې مدګري کس موږ د ټولنې دپاره دارنګه خلک پکار دارنګه پلاران پکار راځئ بله ورځ ما ته په بازار کې نارې مه وه خلک پر ما خاندي ستا پلار د رډي والا دی سمه ده زویه ته دا خرچه در واخله شریف خانه ته څه دی بل رنګه درځئ بابا بله ورځ ما ته په بازار کې نارې مه راوسئ دي خلکو ما ته دغسې رډي والا ستا پلار دی زه په تا شرمېږم بله ورځ ما ته په بازار کې نارې نه راوایي تاسو زموږ هیروګان یاستئ دارنګه کسان ته زموږ ټولنه اړتیا لري تاسو په دا خلو ګټاستئ بیا هم په خپلو بچیانو سبا کې یاستئ په تاسو زه ویاړم خیر دی ته څه سوچونه وایې خیر دی محمد خان راځه